درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. د لوی مهربانه را په سپېڅلي نامه سلامونه ونیکې هیلې مې ومنئ. درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوستو ښه راغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوستو راخرنۍ ژبو سره ملتیا وکړئ او وکولی سئ د دې موضوعات څخه تاسې ګټه واخلئ. نن مو موضوع پر ځان باور دی. دا چې د ځان باور څه ډول احساس دی او په څه ډول سره کولی سو دا باور رامنځته کړو او دا باور درلودل پر خپل ځان باندې اعتماد او باور درلودل زموږ په رواني او فزیکي روغتیا باندې کومې اغیزې لري. پر ځان باندې باور درلودل دا هغه احساس دی چې یو انسان یې د خپلو وړتیاو، د خپلو پریکړو او خپل د ارزښت په هکله لري. یعنې پر خپلو وړتیاو باندې، پر خپلو پریکړو باندې، پر خپلو ارزښتونو باندې دوی باور لري چې دا بیا یو ذهني او احساساتي حالت دی چې په هغه کې انسان ځان ته احترام لري، پر ځان باندې باور لري چې کولی سي خپل اهدافو ته ورسیږي، د کومو ستونزو سره چې دی مخامخ کېږي د هغه سره مقابله وکړي او وکولی سي یعنې پر خپل ټول هغه پلانونه، ټول هغه اهداف او موخې چې دی لري هغه ته ورسیږي. هغه کس چې پر ځان باندې باور لري یا پر ځان باندې اعتماد لري د په ده کې ځینې ځانګړتیاوې موجودې وي. یعنې ځینې ځانګړتیاوې دا ښکاره کوي چې دی پر خپل دغه کس پر خپل ځان باندې باور لري. اول ځانګړتیا د دغه فرد یا د دې کس دا ده چې دی پر خپلو پریکړو باندې ټینګار کوي. د نورو د نظریاتو یا د نورو د افکارو د نظرونو په هکله دی پروا نه لري. یعنې پر هر هغه تصمیم، هر هغه پریکړه چې دی نیسي هغه ته پر هغه پریکړه باندې دی ټینګار کوي، پر هغه باندې ولاړ او په دغه پریکړه کې د نورو منفي نظریات یا منفي افکارو په هکله دی کومه خاصه پروا نه لري. هغه تېروتنې چې ده کړې دي ده پر هغه تېروتنو باندې دی خپل دغه تېروتنې مني او د هغه تېروتنو د منلو وړتیا په ده کې شته او د هغه څخه زده کړه کوي. یعنې کوم کس چې پر خپل ځان باندې باور ولري، پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، نو دلته هر هغه تېروتنې چې دی په خپل ژوند کې کړې دي، پر خپلو مثلا غلط تصمیمونه یې نیولي وي یا کومه تېروتنه ده کړې وي د همهغه تېروتنې څخه د زده کړه کوي او کولی سي په آینده کې یا په راتلونکي کې یو ښه تصمیم ونیسي. د نورو سره په متقابل درناوي چلند کول، یعنې د نورو سره د ده په درناوي سره چلند کول د ده یوه ځانګړتیا ده. کوم کس چې پر ځان باندې باور لري هغه په متقابل احترام د یو بل دا لري یا مقابل نفر ته احترام شته او ښه چلند ورسره کوي. پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپلو وړتیاو باندې، پر خپل شخصیت باندې دی پوره اطمینان لري. یعنې کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور ولري هغوی پر خپل شخصیت باندې، پر خپل ظاهري بڼه یا پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپلو وړتیاو باندې، په خپلو استعدادونو او خپل په ځانګړتیاو باندې دوی ډاډ لري یا باور لري. کم د نوښت او خطر اخیستلو توان درلودل، یعنې دوی کولی سي چې یو نوښت وکړي، یو نوښت رامنځته کړي یا د دې توان په دې کې شته چې هغه خطرات یا هغه ریسکونه چې د ده پر لار باندې د اهدافو د رسېدو یا د هیلو د رسېدو لپاره دی ویني، په ده کې دا توان شته. دی په خپل ځان کې دا وړتیا ویني چې د دی دغه خطرونو یا د دغه ریسکونو څخه تېرېدلی سي او خپل هدف ترلاسه کولی سي. نو دا هغه ځینې ځانګړتیاوې دي چې په هغو کسانو کې موجود دي چې هغوی پر خپل ځان باندې باور او اطمینان لري. د ځان باور یا پر ځان باندې باور درلودل کومې ګټې لري؟ راځو دې موضوع ته. د ځان باور یا پر ځان باندې اعتماد درلودل زموږ په ژوند باندې، زموږ په روغتیا باندې ډېرې زیاتې ګټې لري. پر ځان باور لرونکي خلک یا هغه کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري دوی د ځان د ښه کولو لپاره هڅه کوي. دوی همیشه په دې لټه کې وي، په دې کوشش کې وي، په دې هڅه کې وي چې خپل ځان نور هم بهتره کړي، خپل ځان کې نورې وړتیاوې، نور استعدادونه هم رامنځته کړي چې دا پر ځان باور درلودلو یوه ګټه ده. ترڅنګ یې د ځان باور لرونکي خلک، یعنې هغه کسان چې هغوی پر خپل ځان باندې باور لري هغوی د نورو سره رغنده او درانه اړیکې جوړوي. یعنې د مقابلو اشخاصو سره په ټولنه کې د نورو کسانو سره دوی یو ښه درنې اړیکې جوړوي، یو ښه ټینګې او ژورې اړیکې د نورو کسانو سره رامنځته کوي. د دې ترڅنګ د ځان په اړه مثبت فکر لري، د ځان په هکله همیشه مثبت فکر کوي چې دا بیا د ذهني فشار او د استرس یا اضطراب یا د اندېښنو په راکمولو کې مرسته کوي. یعنې کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري په دوی کې په خاص ډول سره ذهني فشار او استرس یا اندېښنه چې ده هغه د دوی په وجود کې ډېر زیات نه وي.
او د دې ترڅنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري هغه خلک په خپلو کارونو په خپلو پریکړو باندې ډېر ټینګ وي، خپلې موخې ته د رسېدو لپاره ډېرې هڅه کوي او خپلې موخې په بریالیتوب سره دوی کولی شي چې ترلاسه کړي. اعتماد او باور پر خپل ځان باندې شتون ونه لري نو هغه کس د ځینو ستونزو سره مخامخ کېږي. ځینې ستونزې ورسره کېدای شي چې پیدا شي د ده لپاره. اول دا چې دی نشي کولی ښه تصمیم ونیسي یا ښه پرېکړه وکړي، نو د پرېکړې کولو وړتیا په ده کې موجود نه وي. د نورو نظریات زیات اغېزمن کېدل، یعنې کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري دوی نشي کولی چې خپل په ژوند کې یو ښه تصمیم ونیسي، ځکه په دغه تصمیم کې که چیرې کوم کس یا ځینې نور اشخاص د ده په دغه تصمیم کې نظر ورکړي، دوی هغه نظریاتو ته یا دغه کس چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور نه لري د مقابل اشخاصو نظریاتو ته زیات توجه کوي او د هغه کسانو د نظریو تر اغېزې لاندې راځي. که چیرې حتی هغه نظریات منفي اوسي بیا هم دغه کس د دغه منفي نظریاتو تر اغېزې لاندې راځي او بیا په ده کې د پرېکړو کولو توان نه پیدا کېږي. دوی په خپل وجود کې ځان ډېر کم احساسوي، د کموالي او بې ارزښتۍ احساس په دې کې موجود وي، ځان ته ارزښت نه ورکوي، پر خپل ځان باندې باور نه لري او په ځان کې کموالي احساس لري، یعنې ځان د نورو کسانو څخه ډېر کمزوري او ډېر کم احساسوي. د دې ترڅنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري د تېروتنو د کولو څخه دوی بیره لري، د دې څخه بیره لري که چیرې دوی په دغه لاره چې دوی ځي یا په دغه تصمیم چې دوی نیسي که چیرې تېروتنه وکړي د دغه تېروتنو څخه دوی بیره لري. د نوښتونو په نشي کولی چې یو نوښت وکړي یا کوم نوښت چې دوی کوي نشي کولی چې د هغه نوښت یا د هغه کوم تصمیم چې دوی نیولی دی د هغه تصمیم خطر دی په غاړه واخلي او په دې کې دا توان نشته چې خطر واخلي یا ریسک ومني او پر هغه لاره باندې چې دوی غواړي ولاړ سي پر هغه بل لاره باندې نشي کولی چې ولاړ سي. نو ځکه په دوی کې د کموالي بې ارزښتي د پرېکړو د نه نیولو یا د پرېکړو کولو وړتیا نشتون په دې کې حتمي موجود دی او دوی په خپل ورځني چارو کې پاتې راځي او د ستونزو څخه د ډېرو ستونزو سره دوی مخ کېږي. نو د ژوند په چارو کې پاتې راتلل یا د ستونزو څخه تېښته هم یو بله ځانګړنه ده په هغو کسانو کې چې دوی پر خپل ځان باندې باور نه لري. راځو دې ته چې څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. دلته مو په لومړي سر کې موږ او تاسې وپېژندئ چې ځان باور یعنې څه، پر ځان باندې باور درلودل یعنې څه ډول احساس دی او څه اهمیت لري. د ګټو په هکله هم وپوهېدلو چې کومې ګټې لري زموږ په ژوند کې، زموږ په روغتیا باندې، که چیرې هغه ذهني او عاطفي روغتیا اوسي، که چیرې هغه زموږ او ستاسې فزیکي روغتیا اوسي. د دې ترڅنګ د زیانونو په هکله مو هم وویل چې پر ځان باور نه درلودل د ډېرو ستونزو سره انسان مخامخ کوي او دغه کسان نشي کولی چې خپل د ژوند چارې په ښه ډول سره مخته یوسي. راځو دې ته څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور نه لري او یا په دوی کې د دغه ځان باوري احساس ډېر کم دی، دوی څنګه کولی شي دغه باور زیات کړي او یا هم دغه باور په خپل وجود کې رامنځته کړي. تر هر څه مخکې تاسې خپل ځان وپېژنئ، خپلې وړتیاوې، خپلې ځانګړتیاوې، خپلې لاسته راوړنې، خپل استعدادونه تاسې وڅېړئ. په دې باندې تاسې پلټنه وکړئ، خپل په وجود کې دا وڅېړئ کومې وړتیاوې تاسې لرئ. که چیرې په حقیقت سره تاسې وغواړئ چې پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ، نو دلته تاسې باید خپل ځان ته وخت ورکړئ. خپل د ځان لپاره وخت څنګه ورکولی شئ چې تاسې خپل د ځان سره کښېنئ. په لومړي سر کې تاسې خپل ځان وپېژنئ، کومې ځانګړتیاوې په تاسې کې موجودې دي او تاسې تر ننه پورې پر خپل ژوند کې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي. که چیرې هغه لاسته راوړنې ډېر کوچني لاسته راوړنې، ډېرې ساده لاسته راوړنې اوسي، بیا یې هم وڅېړئ او دا د ځان سره ولیکئ. د خپلو کمزورتیاوو پر ځای باندې پر خپلو ځواکمنو ځانګړتیاوو باندې تاسې تمرکز وکړئ. کله چې تاسې په خپل وجود کې ځواکمنې خپل د قوت ټکي پیدا کړئ یا ځواکمن ځانګړتیاوې مو په خپل وجود کې پیدا کړئ، هغه مو ولیکلې، نو دلته هڅه وکړئ چې پر همدغه ځواکمنو ځانګړتیاوو باندې تاسې تمرکز ډېر زیات کړئ، پر دغه باندې کار وکړئ او هڅه وکړئ چې نور هم په خپل وجود کې زیات کړئ. د دې پر ځای چې تاسې خپل کمزورتیاوې پراشه کوئ یا خپلې هغه کمزورۍ چې ستاسو په وجود کې دي پر هغه باندې تمرکز کوئ، د هغه پر ځای پر هغه ځواکمنو ځانګړتیاوو باندې تاسې کار وکړئ چې هغه ستاسو په وجود کې شته.
د خپل ځان په دوهم قدم کې تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړ کړئ. د خپل ځان په هکله مثبت فکر وکړئ. هره ورځ هغه لاسته راوړنې چې تاسو لرئ هغه که کوچنۍ هم وي هغه یاداشت کړئ. د ځان لپاره ورپسې بیا راسئ اهداف وټاکئ. کوچني هدفونه او ترلاسه کېدونکي هدفونه وټاکئ. یعنې په لومړي سر کې تاسو د ځان لپاره کوچني اهداف وټاکئ. داسې یو لوړ اهداف چې هغه ته رسېدل او هغه ترلاسه کول ستونزمن او ډېر سخت او ډېر وخت نیسي، د هغه پر ځای کوچني اهداف لومړی وټاکئ، وکولی سئ هغه کوچني اهدافو ته ورسېږئ. او دغه کوچني اهداف ته چې کله تاسې رسېږئ، یعنې هر هغه هدف چې تاسې ترلاسه کړی دی هغه وستایئ، هغه تشویق کړئ. بیا وروسته تاسې د منفي خلکو څخه ځان لرې وساتئ. هغه خلک چې تاسو ته منفي احساس درکوي یا تاسو ته ارزښت نه درکوي یا ستاسې ارزښت راکموي، هغه د هغه کسانو سره خپلې اړیکې محدودې کړئ. د هغه کسانو سره ډېرې اړیکې، ډېرې ناستې ولاړې یا د هغو سره ډېر وخت مه تېروئ. ځکه دغه کوم کسان چې تاسو ته منفي احساس درکوي، ستاسې په وجود کې منفي احساسات زیاتېږي ورځ په ورځ او مثبت افکار او مثبت احساسات د منځه ځي. نو د دې برعکس تاسې د هغه کسانو سره زیات وخت تېر کړئ چې هغوی تاسو ته مثبت فکر درکوي، ستاسې ارزښت، ستاسې وړتیاوې، ستاسې ځانګړتیاوې در هڅوي او تاسو ته د هڅونې احساس درکوي. ورپسې تاسې په خپل ژوند کې ټول هغه تېروتنې چې کړي دي هغه ومنئ او په دې باندې تاسې باور ولرئ چې تېروتنې یا غلطي کول د انسان د ژوند یوه برخه ده. نو بیا وروسته د هغو د لارې تاسې د خپل ځان د ښه والي دپاره هڅه وکړئ. د ځان دپاره وخت ځانګړی کړئ. تاسې هغه کارونه چې تاسې ته خوشحالي درکوي هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوئ په منظم ډول سره. فزیکي او ذهني ارامتیا دپاره تاسې مختلف تمرینونه، مختلف فعالیتونه سرته ورسوئ. کوشش وکړئ په ژوند کې نوې تجربې ولرئ. نوي کارونه، هغه کارونه چې ستاسو لپاره نوي وي، تاسو نوي کړي، هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوئ. که چیرې هغه کارونه سخت هم وي، بیا هم په لومړي کې دا کارونه سخت وي، وروسته تاسو ته اسانه کېږي. نو هڅه وکړئ چې په ژوند کې نوي تجربې وکړئ، ځکه تاسو ته نوي تجربې هم تاسو د خوشحالۍ احساس درکوي او هم د ژوند څخه تاسې راضي ښکاره ساتي. د هرې نوې تجربې څخه چې تاسې ترلاسه کوئ د هغه څخه زده کړه وکړئ. که چیرې تاسې خفه یاست، د خپلو احساساتو په هکله د ملګرو سره، د دوستانو سره خبرې وکړئ. هڅه وکړئ چې د فشار د راکمولو لپاره مختلف تخنیکونه یا د ارامتیا مختلف فعالیتونه تاسې سرته ورسوئ. او د ځان په مقابل کې تاسې باید مهربانه اوسئ. تر هر څه مهم هم دا ده، د ځان په مقابل کې د ځان پر وړاندې تاسې مهربانه اوسئ. د ځان سره داسې چلند وکړئ، داسې رویه وکړئ لکه تاسې چې د خپل یو نږدې ملګري سره کوئ یا د خپلو مېلمنو سره یې کوئ. همداسې خپل ځان ته مهربانه اوسئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ. ځان ته د ناکامي په وخت کې تاسې دا فرصت ورکړئ چې بیا د ځلې شروع وکړئ او هېڅکله ناکامي وروسته تاسې د ناامیدۍ احساس مه کوئ. درنو زده کوونکو، دا اوس زموږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل شه.